که تاسې ګوګل یا چټ جي پي ټي کې وغواړئ پښتو غږ ثبت کړئ یا یې واورئ نو نه به یې تلفظ سم وي نه محتوا او ځینې وخت اصلاً ثبت کیږي هم نه. خو اوس د ګوتو په شمېر څو پښتانه هڅه کوي چې پښتو ژبه پر انټرنیټ لا پسې غني کړي. خو څنګه؟ په نننۍ مرکه کې له یوه رضاکار ښاغلي جانداد جهاني سره خبرې کوم. ښاغلی جانداد جهاني ستړي مه شئ، ډېره مننه چې وخت مو راکړو. تاسې د موزیلا له لارې د پښتو ژبې د غږیزې بډاینې په هدف کار پیل کړی دی. لومړی خو دا چې موزیلا څه شی دی او بل څنګه دا انګیزه در سره پیدا شوه چې له دې لارې تاسې پښتو ژبه ډیجیټل دنیا ته دننه کړئ او بیا په غږیزه بډاینه کې کار وکړئ؟ سلامونه ښاغلی اسد، تاسو ته درنو اورېدونکو او لیدونکو تخنیکي همکارانو ته. په پیل کې که د موزیلا په اړوند باندې ووایو، موزیلا خپله سافټویر کمیونټي یا موزیلا نن پروفیټ فاونډیشن چې غیر انتفاعي بنسټ ده او کامن وایس، دا ټول تقریبا یو څه دي. اول موزیلا کمیونټي سافټویر انجینرانو جوړه کړې وه او هدف یې دا و چې د ډیجیټلي توکي د عامو خلکو د استفادې وړ وګرځي او د دې لاسرسی دې ته اسانه وي. بیا دوی په 2003 کال کې د موزیلا فاونډیشن په نوم باندې یو غیر انتفاعي نهاد جوړ کړی و چې له دې لارې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړې او په 2019 کال کې دی د کامن وایس په نوم باندې یا د عام غږ په نوم باندې یو ډیټا سیټ وړاندې کړ او په دې ډیټا سیټ کې د دې هڅه او هدف دا شی و چې هغه ژبې چې سترې کمپنۍ او حکومتونه او حتی ټولنې ورته پاملرنه نه کوي د هغو غږونه ثبت سي، وساتل سي او د ټکنالوژي نړۍ ته دننه شي. د پښتو چارم ډېره وخته پیل شوې وه، ولې داسې په کافي اندازه باندې ډاټا موجوده نه وه. موږ تقریبا 3 میاشتې دمخه یو پراخ کمپاین پیل کړ چې له نیکه مرغه د نن ورځ چې زه تاسو سره غږېږم موږ 1100 ساعتونه غږونه لرو چې دا تر جرمني ژبې هم زیات دي او د فرانسوي ژبې او نورو غټو ژبو څخه هم موږ په کامن وایس کې ډېر غږونه راټول کړي دي. اوس مهال تاسې وویل چې له نیکه مرغه ډېر غږونه مو ثبت کړي دي. دا غږونه څنګه ثبت کوئ او د خلکو نه چې غوښتنه کوئ په څه ډول یې کوئ؟ د خلکو همکاري په کومه کچه کې ده؟ مننه. غږونه په دې شکل ثبتېږي چې د همدې موزیلا کامن وایس په ویب سایټ کې یو څوک ځان ته خپل حساب پرانیزي، حتی که حساب هم پیل نه کړي یا اکاونټ هم خلاص نه کړي، کولی سي په یو لینک باندې کلیک وکړي. همغه لینکونه موږ له ګډونوالو سره شریکوو. هلته جملې مخکې ته راځي چې هغه له مخکې څخه موږ لیکلې او تصحیح کړې مه دي، همغه په لوړ غږ باندې لولي. بیا دویم کس ته ځي، هغه همدا غږونه اوري چې د متن سره برابر دي که نه دي، او بیا په بله مرحله کې هغه که چېرې تایید کړي بیا ډاټا سیټ ته ځي او دا ډاټا سیټ یا د غږونو یو بانک بیا وروسته د موډلونو د روزلو لپاره یا د مصنوعي ځیرکتیا موډلونو د روزلو لپاره کارېږي چې بیا به پښتو په غږیزو ټکنالوژیو کې په ښه شکل باندې مدغم او په ښه شکل باندې به استفاده ورڅخه کېدلی شي. ځینې بېلګې ممکن ډېرو خلکو ته اشنا وي، لکه مثلا موږ په نورو ژبو کې ګوګل اسسټانټ باندې غږ کولی شو چې کومه ستونزه وي فقط خپل موبایل باندې غږ کوو، هغه ځواب ورکوي. او یا مثلا ځینې کورونو کې د غږ ټکنالوژیانې وي، لکه مثلا یخچال ته وایي چې چالان شه یا یخچال ته وایي چې بند شه، یا مثلا ځیرکې عینکې دي چې په ریل ټایم یعنې په مخامخ شکل باندې یوه ژبه بلې ژبې ته ژباړي، یا په همدې شکل باندې غوږۍ او ګوشکۍ دي مثلا فرانسوي او جرمني په ښه شکل باندې په روان شکل باندې همزمانه ژباړل کېدلی شي. ولې پښتو کې دا تشه موجوده وه او که چېرته مثلا موږ د ډېرو خلکو غږونه ولرو او غږونه په پراخه کچه تنوع او ښه کیفیت ولري، نو ډېر ژر په پښتو کې دغه اسانتیاوې رامنځته شي او په شکل به پښتو په ټکنالوژي کې مدغم شي. له افغانانو سره ځینې اندېښنې شته، ممکن تاسې هم درک کړي. یوه دا چې دا د اشخاصو یا جنسیت په هغه باندې نارینه غږونه، د ښځینه غږونه، د ماشومو یا مثلا د پاخه عمر غږونه، دا څومره فرق کوي؟ په دې برخه کې
تر اوسه چې کړی دی کوم پلان لرئ؟ بله دا چې په افغانستان کې خو په لر او بر کې یا په کوزه پښتونخوا کې د پښتو ژبې ویونکي فرق کوي، لهجې فرق کوي، د ویلو هغه طرز او طریقه فرق کوي. دغه هغه توپیر ته یا فرق ته تاسې متوجه شوي یئ او فکر کوئ حل ممکن دی؟ بله دقیقا اول خو داسې هر څوک حساب جوړوي موږ هڅه کړې ده له ټولو ته یادونه او سپارښتنه وکړو چې خپل جنسیت او عمر مو په دقیق شکل باندې وټاکي او همدارنګه هلته یو اپشن موجود وي چې څوک د خپلې لهجې او یا هغه داسې خپله ژبه او لهجه له څه څخه متاثره شوې ده هماغه هم پکې ذکر کړي چې دا خپله د دې دا چاره اسانه کوي چې بیا وروسته دا ډاټا مختلفو سیټونو کټګوریانو ته لاړ شي. یعنې مثلا د یو عمر سړو ډاټا یو ځای ځي او د بل عمر سړو ډاټا بل ځای ځي، د میرمنو ډاټا بل ځای، همدارنګه جلا جلا کټګوري کېږي چې بیا وروسته د موډلونو روزونکي په ښه او په اسانه توګه باندې سره جلا کولی شي. او د پښتو ژبې د ډېرو پراخو لهجو اړوند موږ له اوله ورته متوجه وو او له اوله څخه مو هڅه دا شوې وه چې د امکان تر حده پورې ډېر خلک او د مختلفو سیمو خلک په دې کې داخل شي. افغانستان کې مو کمپاین ختیځې لهجې او مرکزي لهجې او لویدیځې لهجې باندې تمرکز ساتلی دی چې له بده مرغه د لویدیځې لهجې یعنې د کندهار شاوخوا سیمو غږ کم و، ولې تازه هلته ځینو همکارانو په یو خصوصي پوهنتون کې یو سیالۍ په لاره باندې اچولې ده او موږ بیا هم هڅه کوو چې د افغانستان د لویدیځې لهجې د غږ اندازه هم زیاته شي او د ختیځې خواته پښتنو سره مو په وار وار باندې تماسونه نیولي. موږ حتی یو جلا ګروپ ورته جوړ کړی دی او د هغې سیمې فعاله ځوانان مو راسره ملګري کړي دي او په عین حال کې دا چې موږ د دې کار لپاره د میرمنو د غږونو د توازن د برابرولو لپاره، یعنې څومره چې موږ د سړو غږونه لرو باید همدومره د میرمنو غږونه هم ولرو. زموږ برنامه دا شی وه چې میرمنې استخدام کړو او تر اوسه پورې 55 تنه میرمنې استخدام کړي دي او هڅه مو دا شی ده چې له هغو سیمو څخه پاتې 45 میرمنې استخدام کړو کومو څخه چې ګډونوال کم دي. په دې شکل باندې به هغه د غږونو، لهجو او همدارنګه د جنسیت توازن تر یو حده برابر شي. یو دا چې لاسرسی د خلکو څومره دغه د ویب سایټ ته یا د په کومه آله کې چې دا غږ ثبتېږي څومره لاسرسی ممکن دی، ځکه د انټرنیټ ستونزې دي یا ممکن خلکو ته عامه پوهاوی هغسې نه وي رسېدلی. بل دا تاسې د میرمنو یادونه وکړه، د میرمنو رول څومره پکې مهم دی او دغه میرمنې چې تاسې ګمارلې دي کوم ځای کې دي؟ یو بل شی ممکن تاسې ورته متوجه یې هغه دا چې که یو څوک په ښار کې ممکن هغه یو ډول تلفظ وکړي د یو څه او که یو څوک په کلي کې یا په لرې پرته سیمه کې هغه ممکن بل ډول وکړي. دغې توپیر ته متوجه شوي یئ؟ مننه. وبخښئ پوښتنې ډېرې، یعنې څو پوښتنې همزمانه کوئ، یوه پوښتنه ډېرو تشریح ته اړتیا لري. تاسې کومه هغې کې ستونزه لرئ زه یې کولی شم بیا تکرار کړم مهرباني. زه به ځینو پوښتنو ته ځواب ووایم، که کومې پاتې شي هغه بیا تاسې کولی شئ دوباره. د میرمنو اول په د انټرنیټ د لاسرسي اړوند مو یادونه کړې وه. دقیقا په افغانستان کې لاسرسی په ټولو سیمو کې یو شان ته نه ده، ولې حد اقل په ځینو سیمو کې چې هغه د مختلفو لهجو نمایندګي کولی شي انټرنیټ مو لاسرسی ورته کېدلی شي. لکه مثلا فرض کړه پکتیا یا خوست کې، همدارنګه په ننګرهار یا لغمان کې، په کابل کې، په کندهار کې، یعنې غټو ښارونو کې د دې امکان موجود ده. ولې تر اوسه پورې مې یعنې څومره چې باید د لا ډېرو کلیوالي سیمو، د لا ډېرو لرې پرتو سیمو لهجې موجودې وای کمی محسوسېږي. او دغه کومه خبره چې تاسو وکړه دقیقا لهجه یوازې موږ تاسو سیمه ییزې لهجې پېژنو او د سیمې په اساس باندې کوو، ولې لهجې حتی طبقاتي دي، ټولنیزو طبقاتو مختلف خلک مختلف شکل باندې غږیږي. یعنې یو کلي پوهنتون استاد ممکن یو ډول وغږیږي، د هغه کلي بزګر ممکن متفاوت شکل وغږیږي، د هغه د جملو شکل، د هغه لغاتونه او ټرمینالوژي استکاروي، حتی د یو مسلک کس یو ډول غږیږي، د بل مسلک کس لږ متفاوت غږیږي. دغو تفاوتونو ته زموږ توجه شته او د دې لپاره چې دا ستونزه په یو ځل او د تل لپاره حل شوې وي، زموږ هڅه دا شی ده چې په کمپاین کې
لا ډېر خلک داخل کړو. نو د لا ډېرو خلکو په د حالت سره به په دې کې هم د هرې ټولنیزې طبقې خلک وي، په دې کې به د هرې سیمې خلک وي، په دې کې به د هر عمري کټګوري خلک وي، او په همدې کې به د هر جنسیت خلک موجود وي. او د میرمنو اړوند چې تاسو پوښتنه وکړه، میرمنې موږ هڅه کړې ده چې د حد اقل د هر ولایت لپاره یو ځانګړی سهم وساتو تر څو متفاوتې لهجې په بر کې ولري. ډېری میرمنې تر اوسه پورې چې موږ سره کار کوي د افغانستان له ختیځ څخه تر کابل او بیا د مرکزي سیمو پورې د دغې ساحې دي، ځکه دې سیمه کې زما په نظر د سواد کچه هم یو اندازه لوړه ده نظر نورو سیمو ته، او په عین حال کې د انټرنیټ ته لاسرسی هم نظر د افغانستان نورو سیمو ته لکه مثلا مرکزي لویدیځو سیمو ته یا شمالي سیمو ته یا بیخي لویدیځو او جنوب لویدیځو سیمو ته زیات ده. او د میرمنو اړوند شاید یوه بله پوښتنه هم خلک مطرح کړي چې میرمنې څه ډول کار کوي. یو دا چې میرمنې څنګه کار کوي، بل دا چې تاسې وویل چې ګمارلي مو دي، امکانات ورته له کومه ځایه کوئ؟ په بدل کې مزد کوم شی ورکوئ؟ دقیقاً په اولو کې موږ چې کمپاین پیل کړ نو د ټولنیزو فعالانو سره یا مدني فعالانو سره یا هغه مطرحې میرمنې چې معمولا د میرمنو د حقوقو غږ لپاره مبارزه کوي، دغو سره تماسونه ونیول تر څو رضاکاره میرمنې پیدا شي. ولې د میرمنو ونډه ډېره کمه وه، نو په همدې خاطر باندې موږ د بورډ غړو تصمیم ونیو چې باید میرمنې وګمارو. او تقریبا یوه میاشت کېږي چې موږ سره 55 میرمنې کار کوي. البته تعداد یې هره ورځ د تغیر په حالت کې ده. او دوی ته په ساعت باندې $2 ورکوو، یعنې هر هغه یو ساعت غږونه چې دوی په سیستم کې ریکارډ کوي او په سیستم کې معلومیږي، موږ $2 ورکوو، یعنې $2 معادل افغانۍ وروسته په حسابوو. او دا پیسې له عمومي بسپنې څخه او ډونیشن څخه برابریږي چې تر ډېره په بهر کې میشت افغانان د خپلې ژبې د پراختیا لپاره او همدارنګه د میرمنو د کار د حمایت په خاطر باندې ډونیشن کوي. او تر اوسه پورې موږ شاوخوا $3,000 امریکایي ډونیشن راټول کړی دی، او دا چاره لا ادامه لري. یوه پوښتنه چې ما تېره ورځ خپله د موزیلا کوم ویب سایټ چې و، بیا د پښتو برخې کوم ځانګړې برخه چې وه، ځینې هغه جملې چې ما وکتلې یا ځینې جملې چې لوستل شوې وي معیاري ماته ښکاره نه شوې، ځکه هغه لیکلي یا څنګه چې لوستل شوې وي دا معیار یې څومره مهم دی، څومره تاثیر کولی شي، او د دې معیار لپاره یې تاسې کوم څوک ګمارلی دی، کوم څوک تاسې سره مرسته کوي چې دا اصلاح کړي، یعنې بیرته اصلاح یې مهمه ده؟ البته ممکنه ده، مهمه خو ته ونی. دقیقاً د ډیټا کیفیت ډېر مهم او اړین ده، خو دا چې دا یو کراوډ سورسینګ سیستم ده، یعنې ټول خلک آزاد دي چې مرسته وکړي. او له موږ سره په دې کاروان کې تر اوسه پورې 5600 پښتنو افغانانو یا په مجموع کې پښتنو یا ګډونوالو ګډون کړی ده. او په دې کې طبیعي ده چې د هرې طبقې او هر ټایپ او هرې لهجې او حتی د هر د سواد د هرې کچې ګډونوال شامل دي. نو هر کس کولی شي هغه ته جملې اپلوډ کړي، بیا یو دوم مرحله کې خلک ریویو کوي، او 2 کسان چې یوه جمله ریویو کړي یعنې تایید یې کړي، هغه بیا وروسته د ثبت لپاره ځي، یو څوک یې ثبتوي او ثبت هم بیا 2 کسان ګوري. نو بناً دلته یعنې کنټرول داسې نه ده چې ټول سیستم د یو کس په لاس کې ده. او له بلې خوا دا د یو د 2 غږونو خبره نه ده. اوس موږ د نن ورځ تاسو سره غږیږم، موږ تر 1,15,000 ډېرې جملې ریویو کړې دي او تر 1.5 لک ډېرې مو اپلوډ کړې وي، او 1.7 میلیونه غږونه موږ لرو. او د دغو ټولو پروسس کول د یو کس کار نه ده. حتی موږ که 10 نفره همزمانه شپه ورځ هم کمپیوټر ته ناست وي، دا ټول ډاټا نشي پروسس کولی، دا ټول جملې نشي کتلی. نو بناً پرې کې هر ډول خلک دي، او طبیعي کیفیت یې یوه اندازه ځینې جملې به ښې وي، ځینې به ضعیفه وي، هغه بیا وروسته بله مرحله کې هم تصفیه کېدلی شي. او اوس راته ویلی شئ چې ښه تاثیر به یې په پښتو ژبه همدارنګه
اوس چې د چټ جی پی ټي ډیر زیات رول دی او خلک هم ورسره ډیر آشنا دي یا ورماتېدونکي دي، هغې کې به تاثیر ولري؟ دقیقاً دا ډیټا په یو اوپن سورس ډیټا سیټ کې راجمع کیږي. دا په دې معنا باندې چې دې ته هر څوک اکسس لري، هر څوک یې کولی شي ډاونلوډ کړي او هر څوک یې کولی شي استفاده کړي. منظور مې هرې کمپنۍ او د ټکنالوژي متخصصین او پوهان دي. کومه ډیټا چې دلته راجمع شوې ده دا د سی 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 تر لایسنس لاندې راجمع شوې ده. په دې معنا چې هېڅوک یې د انحصار حق نه لري. نو بناً د ګوګل، میټا او اوپن ای آی غوندې غټې کمپنۍ به حتما په نوي ورژنونو کې د همدې ډیټا څخه استفاده وکړي او خپل موډلونه به ورباندې اپډیټ کړي او په دې شکل باندې به موډلونه لکه مثلا چټ جی پي ټي سره کوم په پښتو باندې په راتلونکي کې غږیږو، هغه به زموږ غږ په دقیق شکل باندې تشخیص کولی شي، په دقیق شکل باندې به ترانسکرایب کولی شي، یعنې بېرته به یې لیکلی شي او لیکلی متن به په د یو عادي پښتون په شکل باندې ویلی شي، نه داسې د ماشین شکل باندې وي. او سره په راتلونکو ټکنالوژیو کې به هم دا کارېدلی شي. لکه مثلا پاډکاسټونه ممکن په ډېر روانه پښتو باندې موږ له دې وروسته تولید کړلی شو. همدارنګه د یوټیوب ویډیوګانې به په اتومات شکل باندې موږ کولی شو نورو ژبو ته له پښتو واړوو او د نورو ژبو پښتو ته واړوو او ورسره لکه مخکې چې مې یادونه وکړه د همزمانه ترجمې او بلا نورو ټکنالوژیکي خدماتو هغه خصوصیات چې په نورو ژبو کې موجود وو د پښتو لپاره به ممکن شي.